او په میوو کې اوچتې میوې یا کجوره ده او یا انګور دي چې دا اوچم خوړلی شي او تازم خوړلی شي. د غذا دپاره هم استعمالیږي او د قشان تفکه دپاره هم استعمالیږي. غذا دې ته ویلی شي چې یو سړی اوږی شي او د خېټې مړولو دپاره خوراک کوي، لکه موږ عام روټۍ او سالن او وریجې خورو، نو دقه شان عربو به کجورې او انګور د غذا په ځای استعمالول. او فواکه او تفکه دې ته ویلی شي چې کله ته روټۍ اخورې او د هغې پسې یو دانه دوه دانې کجورې یا انګور یا د میوو نه بل څه وخورې صرف د خولې د خوند دپاره، نو دا دوه میوې ډېرې فایدو والا دي. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چا چې خپل کور کې کجوره لازمه کړه، هر وخت دپاره خپل کور کې کجوره ساتي، دا کور به رب العالمین د فقر نه بچو ساتي. فقر او غربت او محتاجی به دغه کور ته نه راځي. او نن جدید ډاکټران او جدید ساينس هم کجوري ته ډېر اهمیت ورکړی دی او کجوري ته بلډ بینک وي، د وینې بینک، دې کې هر قسم طاقت موجود دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک به هم داو چې د شپې د خوانه به و کجوري یا و اوچوي انګور چې هغې ته کشمش او میوه وي صفا سوتره به ووینځله او د چندوړه په لوښي کې به واچوله او سحر به اول نبی پاک علیه السلام هغه اوبه وڅښلي او د هغې نه پس به بیا دقه کجوري چې په دې اوبو کې پرتې وي دا وخوري. نن هم ډاکټران د دې ډېرې فایدې بیانوي. کم انسان چې همیشه دپاره دا غذا خوري، رب العالمین به دا د هر قسم بیمارو او خاصتا هغه بیماری چې انسان هلاکی او انسان محتاج کوي او انسان باندې فقر او کمزوري راولي، رب العالمین به د هغې نه نجات ورکړي. اکثره کوشش دا کوي چې هغه غذاګانې اخورئ کومو غذاګانو ذکر چې قرآن کې راغلی دی، لکه کجوره شوه، دقه شان انګور شو، دقه شان د شاتو ذکر راغلی دی چې د هر قسم مرض دپاره په هغې کې علاج دی. او دغه شان هغې سره لبن پی شوده استعمالول پکار دي چې انسان کله قدرتی غذاګانې استعمالی نو دا به د مرضونو نه لرې وي. او خاصتا بیا د هغې قسم خوراکونو نه ځان ساتل پکار دي، کم خوراکونه چې هغه ساتلی شي په ډبو کې یا هغې کې څه مواد اچولی شي دې دپاره چې دا خراب نشي. نو نن دور ډاکټران هم دا خبره کوي چې دې سره د انسان صحت ډېر زیات کمزوری کیږي، ډېر ضعیفه کیږي او په ده باندې بوډاوالی زر راځي، په ده باندې کمزوري او ضعف او بیمارۍ زر اټیک کوي. ځکه په دغې خوراکونو کې یو قسم کیمیکل اچولی شي چې هغه کیمیکل دا خوراک په یو حالت باندې ودرئ، نه خرابېدو ته پرېږدي او نه ښه کېدو ته پرېږدي. او رب العالمین د انسان جسم په داسې یو طریقې باندې جوړ کړی دی چې اول به د څرمن راوالو. تاسو چې د طب کتابونه وګورئ نو ننني ساینسدانان هم دا لیکي چې څرمن د پاسه یو باریکه بله څرمنه ده چې څو سیکنډه پس رب العالمین هغه ضایع کوي او بله راځي. په هر سیکنډ څو سیکنډه کې هغه بدلیږي، تبدیلیږي. د دغې وجې نه زمونږ بدن تر او تازه هر وخت دپاره، او که زمونږ نسا لاړه شي نو بیا لږ وخت کې زمونږ چمړه خرابیږي او هغې کې اوچوالی راځي. نو رب العالمین په قدرتي طریقې سره دغه څرمن زمونږه محفوظه ساتي، لیکن دا به په هغه وخت کې ښه محفوظه وي چې مونږ قدرتي خوراکونه وخورو. او چې کوم پراسس دي او د کپنو اشیا دي، او خاصتا زمونږ یو استاد هغه به دا خبره کوله چې د کم اشیا ډېر اشتهار کیږي، په ټي وي باندې راځي، اخبارونو کې راځي او اشتهارات په بورډونو راځي، د هغې نه خو ډېر اجتناب کول پکار دي.
ځکه که دا ښه شی و نو خلکو به پخپله پیژانده، خلکو به خپله خواړه او خلکو ته به پخپله معلوم و. چې اوس تاسو موږ ته راښکاره کوئ او تاسو یې را معلوموئ او تاسو یې مشهوروئ، نو پته لګي چې په دې کې څه نقصان خامخا شته، فایدې په دې کې کمې دي. نو لہذا د ده چې کوم باغ و دا د انګورو او د کجورو نه و، او دا بهترین نعمت دی او بهترین غذاګانې دي.